دا غینه بعد اوس حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه وی جاء اعرابي یو بانډچي راغی دلته دی بانډچي نوم نه دی ښوی شوی چې دا څوک دی خو داسې ویلی کېږي بعض علما وایي دا و ذوالخویسرة الیماني دا ذوالخویسرة راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو سره ناست دی او د صحابه کرام ته ګیر چاپېره دي فبال فی طائفة المسجد نو د جومات په یو ګوټ کې ودرېد او میچازي وکړې بانډچي دی او بانډچیان د علم نه او د پوهې نه صحیح لري د علم د مجالسو نه د علم د بیټکونو نه ښار والا خلک چې هغوی د علم او ادب او د پوهې په لحاظ مخکې که وروستی مخکې روایت کې دې سره چې فباله قائمه په ولاړه میچازي وکړې د جومات په ګوټ کې دا اوس ډېر عجیبه ده جومات دی مسجد نبوي ناست پکې څوک دی دا ټیم په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی ګیر چاپېره څوک دي صحابه کرام او یار راغی په ګوټ کې په ولاړه میچازي وکړې فزجره الناس خلک ډېر خفه شو غوسه شو خلکو ورټو یو روایت کې راځي چې چغې شوې ولکه دا سکه دا د الله کور دی دا د پیغمبر جومات فنهاهم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو وی بس پرېږدي یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی میچازي پې اوس مه بندوئ پرېږدي فلما قضى بوله کله چې دا میچازي ختمې کړې ښه پوره امر النبي صلی الله علیه وسلم بذنوب مما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ډول یو لوښی د اوبو راوغوښتو فاحریق علیه نو هغه کوم ځای کې چې میچازي کړی په هغې باندې هغه اوبه واړولی شوې د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی اصل کې د حدیث څه دپاره راوړی دی ملک صاحب مخکې وایي چې میچازي ټولې پلیتې دي مسله صرف دا ده چې دا کم الګ چې ډوډۍ نه خوري او پی خوري یسکي د ده صرف د میچازو په صفایي کې اسانتیا ده پوه شوئ که نه دلته دویمه مسله دا چې ځمکه پلیته شي میچازي پې ولګېدې دا ځمکه به څنګه پاکوې دا تاته دې حدیث کې ښایي د حدیث دې دپاره راوړی یو روایت کې داسې راځي چې بیا دغه بانډچي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وروسته مونځ هم دغه جومات کې وکړو او د مانځه په دوران کې یو ناشنا دعا وغوښت وی اللهم ارحمني ومحمدا یا الله په ما رحم وکړه او په محمد صلی الله علیه وسلم رحم وکړه بانډچي دوی به پیغمبر نوم دغه شان اخیستو ولا ترحم معنا احد او دا ولاړ چې څومره دي یو پکې مه بخه یعنې باقي چې جومات کې څوک دي یا الله یو پکې مه بخه خو ما وبخه او دا پیغمبر وبخه دی خفه شوی ځکه چې هغه ورهټو هغه ته غوسه شو چې لکه دا تاسې کار کوې جومات کې او په ګوټ کې او د پیغمبر په جومات کې او میچازي وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پوه کړو د الله بنده د الله خو پراخه خزانې دي او پراخه ذات دی تا هغه پراخه ذات ته خبره محدوده کړه چې په دې ټولو کې صرف په دوو باندې رحم وکړه دا خو دې نامناسب کار وکړو دا خو پراخه خزانې دي پرېږدي په ټولو باندې رحم کوي خوش اخلاقي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه ناشنا استاذ او څنګه ناشنا پوه کوونکی و ځکه معاویه ابن الحکم رضی الله عنه وی ما په دې خپل ژوند کې د پیغمبر په شان استاذ نه دی لیدلی چې څنګه به هغه سړی پوه کو دې حدیث نه خو یو دا مسله ثابته شوه چې د انسان میچازي څه دي پاکې دي که پلیتې دي پلیتې دي دویمه مسله ته دا ثابته شوه چې د جومات احترام پکار دی جوماتونه دې دپاره نه دي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې روایت کې راځي دې بانډچي ته وویم چې جوماتونه دې دپاره نه دي جوماتونه د الله د یادولو دپاره دي عباداتو دپاره دي نو د جومات به قدر کې دې نه ده ثابته شو هسې مونږ خو جومات ټول چا ته حواله کړی هلته ملک کې جومات چا ته حوالې مولوي صاحب ته حوالې کړي مولوي صاحب پوه شه جومات پوه شه مولوي صاحب پوه شه مدرسه پوه شه خو زما زوی به ځي پري سبق له هلته زما لور به م روانوي خور به م ځي پري نور هر څه چا ته حواله دي
مولا صاحب ته دی پوه شو کاري پوه شي دا کور د الله دی او الله زموږ د ټولو رب دی دا کور د الله دی او الله زموږ د ټولو رب دی نو په موږ ټولو لازم دی او واجب دی چې دغه رب د کور قدر وکړو که په هره طریقه کېږي که ته د صفا کولی شي دا ستا وس رسي که ته پکې مال لګوې دا ستا وس رسي که ته د دې امام سره مرسته کوې دا ستا پکې وس رسي ته که هلته یو عالم پکې دی درس کوي بیان کوي وړو ته څه ښایي قاري دی دا ستا وس یعنې د دې کور ذمهواري د الله د کور ذمهواري زموږ د ټولو ده دغه شان د دې نه غټه مسله دا راووته چې جاهل سره به نرمي کې جاهل سره به څه کې نرمي کې سختي به نه کې که سختي دې وکړه نو مسله دې ښه کړه ښه دې ګډه وډه کړه اسی اوس کې دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا باندې چیز غلولی و د دې جومات نه بیا به راغلی و بیا نه راتو ځکه علماو له پکار ده دعاتو له او عامو مسلمانانو چې څوک پوه کې نو په څه طریقه په نرمۍ